زما زه دې څه پوښتنې لرم. اوله پوښتنه مې دا ده چې تا ویل د وریځې کول نښ کول ګناه نه لري، چې سړی د تندي ویښتان وکاږي هغه ګناه نه دي، او چې نه لري په تندي سجده کېږي په راوله چې سجده کېږي هغه ګناه لري. دومره پوښتنه مې دا ده چې پر کالو باندې زکات کېږي او که نه کېږي. بس همدغه والسلام علیکم. طيب خلق محمد رسول الله مغلي د طيب خلق محمد رسول الله مغلي. او د وریځو اړول او د وریځو ایستل په دې باندې موږ په څو خپرونو کې غږېدلي یو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ښځو باندې لعنت ویلی دی. حتی موږ فقهاو لیکلي ولاو باذن الزوج، اگر که خاوند ورته وایي چې تی وکړه، ځکه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ځینې اورېدونکو ما ته ټلیفون کړی و، یو مولوي صاحب هغه په راډیو کې دا ویلي که خاوند ورته اجازت وکړي چې خراب جامې واغونده او ویښته قیچي که یا وریځې واړوه دا ګناه نه لري. ګوره دا ناپوهي ده د فقه او د حدیث نه. ولو بإذن الزوج لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. اما که په مخ کې یا بل ځای زیاده ویښته اوسېږي هغه کولی شي چې په کریم باندې یا په نورو شیمیایي موادو باندې لرې کړي ښځه، په دې کې څه مشکل شرعا نشته دی. او هغه کالي چې د ستاسو د استعمال نه زیات وي او هغه حد د نصاب ته ورسېږي بیا په هغه کې هم زکات شته دی. بل پیغام واورو. سور حسین نبی دے طیف خلق نازولے نازنین نبی دے.